در یو شي خبرې در شیر کولو، در علم در خپرولو بالا لوی نیکي او لوی د خیر کار او لوی صدقه څه کېدلی شي. تاسو په خپله وګورئ د علامه ابن قیم رحمه الله وینا ده. تهذیب الکمال یو کتاب دی، هغه رانقل کړی ده. دی لوی عالم او دی لوی پیشوا او دی لوی مقتدا به ویل لا اعلم بعد النبوه درجة افضل من بعث العلم. ما ته در نبوت را لاندې را وروسته تر دې بالا لوی د فضیلت درجه او د فضیلت کار معلوم نه دی چې یو څوک یو د علم او د پوهې خبره، یو د دین خبره، یو د قرآن او د حدیث خبره شیر کی نشر کی هغه و خلکو ته ورسوي، د هغو په پراخولو د خلکو په خبرولو کې انسان خپل کوشش وکړي. اے د الله نیکانو، الدال علی الخیر کفاعله، انسان چې یو د خیر لار چاته وشي په دې شولو تا ته الله رب العزت دومره ثواب درکوي لکه تا چې هغه کار خود بخپله کړی. لمونځ دې چاته وشوي، قرآن دې چاته وشوي، مثال ارنی کې تاسو راواخلو. همدارنګه علامه ابن جوزی رحمه الله فرمایي په خپل کتاب التذکره کې من احب ان لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم. څوک چې دا خوښه ګڼي چې زما د مرګ ما بعدم زما نیکۍ زما د اعمالو په دفتر کې زما په عملنامه کې ثوابونه را لیکل جمع کېدل نسی ختم ونه دریږي، بلکې ما له راځي ثوابونه، زما د آخرت کور جوړیږي، زما د آخرت بودیجه برابریږي. نو علامه ابن جوزی رحمه الله فرمایي د دغسې چا لپاره پکار ده چې دا یې خوښه وي چې ته د علم په نشر کولو کې په پراخولو کې کوشش وکړه. یو کتاب چا جوړ کړي، چا چاپ کړي. مثال په نن وخت کې شته دی یو بیان سړی شیر کې مثال درته هم که نه د هر وخت او د هرې زمانې او د هر وخت خپل ترتیبونه سړی یو داسې ګروپ جوړ کړي چې په هغه کې انسان یو د علماو بیانونه شیر کوي، د دین مسائل شیر کوي. د دې ثواب څه تاسو خبر یاست؟ تاسو خالد ورته ګورئ. همدارنګه بل عالم دی لوی عالم علامه عبدالعزیز بن باز رحمه الله، هغه وایي د علماو لپاره دا پکار ده، همدارنګه د خلکو لپاره دا پکار ده چې په چا کې وس وي، طاقت وي، استعداد وي چې هغه په دې کې شریک سي په نشر د علم کې په طریقه د وسایلو وي. چا سره وسایل ورسره وي، زه قلم نه لرم ته قلم راکړي، ته قلم لرې مثال خو لیکلی نه سي، زه درته وښیم مثال درته همداسې هر څه راواخلئ. لدې وجې لعظیم الفائدة فی ذلک د ډېر زیاتې لوی فایدو د وجه وصول العلم او علم ته د رسېدلو له وجې الی ما شاء الله من انحاء الارض. زما ګرانو عزتمندو لوی عالم دی بل هغه ویل زما دوه وصیت دي، ده به دا ویل وی زما دا وصیت دوه وصیت دي، وصیتي لنفسي و ایاکم، زما و نفس و خپل ځان تم دا وصیت دي و تاسو تم الحرص على نشر العلم، پر علم پر شیر کولو باندې حرص چې تاسو څه کوئ علم د علم په شیر کولو کې تاسو خپل ګټه اخلي. مثال علم شیر کوي د خلکو په مابینس کې ولا تحقروا من هذه شیئا، د دې څه هیڅ یو کم مه ګڼئ. که انسان د یوې مسلې په شیر کولو د یو چاته په رسولو باندې او هغه باندې عمل کولو په ګټو په فضیلت خبر سي او هغه بیا چې هغه ته وروښي، هغه بل چا ته وروښي، هغه بل چا ته وروښي، هغه بل چا ته در هغه وخت پورې چې دا مسله ژوندی، دا خبرې ژوندی، تاله په هر یو کې بیل بیل اجر دی. له همدې وجې ډېر علما چې تیر سوي دي هغو ډېر ښه کتابونه جوړ کړي دي، هغو د علم او د دین د نشر کولو د شیرولو د خورولو لپاره خورا ډېر کوششونه کړي دي، هغو شپیرونه کړي دي، هغو په دې کې ډېر زیات کوشش کړي دي چې خلک د تورې تیارکۍ د نور او د رڼا او د اسلام د هدایت خاطر وباسي. ډېر خلک له دې وجې په دلالت او په ګمراهۍ کې لویږي چې نه پوهېږي. زما ګرانو عزتمندو ورونو،
تاسو په خپل پر دې خبرو سوچ وکړئ که اول انسان د خپل کور راواخي په خپل کور کې د لمانځه تذکره را ژوندۍ کړي انسان او دارنګه نور یو ښه خبره انسان راوړي د خپل کور او د خپل بچانو پورې چې د هغو ذمهواري په انسان جوړېږي بیا نو څوکه در دوستانو در ملګرو پورې همدارنګه د شیطان سره در ټولو زیات سړی د شیطان سره مقابله پوهیږي هغه دا دی چې انسان د شیطان مخه په نیولی سي انسانان د الله د دې دشمن څخه خلاصولی سي هغه په نشر د علم دی نو فنشروه فی کل مکان بحسب ما تستطيعون څونه چې د طاقت وي په هغو نه په دې شیر کولو کې د دې یو شي خبرې د یو عالم د بیان مثال د یو کتاب د جوړولو په دې کې کوشش موږ تاسو ټول له پکار دی. السلام علیکم.